بسم الله الرحمن الرحیم. راځو اووم درس ته. اووم درس چې دی دا ولاړ زبر دی، ولاړ زیر دی او چپه پیش دی. څوک ورته الټه پیش وایي. دی ولاړ زبر او پروت زبر کې فرق دی. پروت زبر کې مونږ ویلیو چې هغه आवाज بالکل مختصر دی، کش کېږي نه. مثال ب زبر ب، ب زیر بی، ب پیش بو. دا مونږ مخکې ویلیو. دلته چې دی ولاړ زبر دی. دی ولاړ زبر ته پښتو کې ولاړ زبر وایي. دا مد اصلي ورته وایي. دا یو الف په اندازه دا کش کېږي، مد پکې کېږي. لکه مثال خبر ب ولاړ زبر ب. او یو خیال دام ساتل پکار دی چې جټکه پکې رانشي. دا आवाज چې دی په هوا کې ختمېږي. یا ولاړ زبر یا، را ولاړ زبر را، میم ولاړ زبر ما. څوک ورته کړه زبر وایي. لام ولاړ زبر لا. همدارنګه مخکې چې لاړ شو نو حمزه ولاړ زیر ای، ها ولاړ زیر هی، واو الټه پیش وو، ها الټه پیش هو، حمزه الټه پیش او. د دې تلفظ چې کوم دی همدا دی. ماشوم پوهول پکار دی چې پروت زبر بیل आवाज دی او ولاړ زبر بیل आवाज دی. پروت زیر چې دی بیل आवाज دی او پروت ولاړ زیر چې دی هغه بیل आवाज دی. دا کش کېږي او هغه چې کوم دی نه کش کېږي. همدارنګه یو الټه پیش دی، یو سیده پیش دی. سیده پیش چې کوم دی هغه आवाज نه کش کېږي او الټه پیش چې دی د دې आवाज کش کېږي. نو نتیجه دا راووته چې ولاړ زبر، ولاړ زیر او الټه پیش دا چې کوم دی یو الف په اندازه دی کې مد کېږي. صدق الله العظیم.